افغانستان پاکستان ته سخت جواب ورکړ. دا چې څنګه مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان د پاکستان پر تازه میوې مالیاتي تعرفه 4 برابره کړه. وروسته له هغه چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوې او سبزیجاتو مالیاتي تعرفه د پخوا په پرتله 3 برابره لوړه کړه، نو افغان حکومت یې په ځواب کې د پاکستان پر تازه میوې او سبزیجاتو مالیاتي تعرفه 4 برابره کړې ده. د معلوماتو پر اساس وړاندې به سوداګرو له پاکستان څخه د واردونکو تازه میوو او سبزیجاتو په یو کانټینر چې 30 ټنه وزن لري 78,000 افغانۍ مالیاتي تعرفه ورکوله، خو تر دې وروسته مکلف دي چې 2,40,000 افغانۍ مالیاتي تعرفه ورکړي، چې دغه رقم د پاکستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د تعرفې 4 برابره زیاتوالی ښيي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي دغه اقدام د پاکستان له لوري د افغانستان پر تازه میوو د تعرفې تر زیاتولو وروسته اخیستل کیږي. دوی وایي موږ له پاکستان څخه پر واردونکي تازه میوې او سبزیجاتو د مارکیټ د ورځني نرخ پر اساس مالیه وضع کوو. د وارداتو ټول مصارف له اصلي قیمت څخه منفي کیږي او تر هغې وروسته پر اصلي قیمت مالیه وضع کیږي، او دغه مالیاتي تعرفه د مارکیټ اړتیاو ته په کتو تغییر کولی شي. د افغانستان د صنایعو خونې د افغان حکومت د وروستي اقدام هرکلی کړی او وایي د پاکستان له لوري د لوړې مالیاتي تعرفې وضع کولو له امله افغان سوداګرو ډېر تاوانونه وکړل، نو په ځواب کې د هغوی پر تازه میوې هم د مالیاتي تعرفې لوړول بالمثله اقدام دی، او تر هغو چې پاکستان پر افغان مالونو مالیاتي تعرفه کمه کړې نه وي، افغان حکومت یې هم باید کمه نه کړي. د راپورونو پر اساس د پاکستان له لوري له سوداګرۍ سره سیاسي چلند د دې لامل شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په وروستیو 6 میاشتو کې په بې ساري ډول راکمه شي. په هر حال تاسې د افغانستان د حکومت دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.